یو 10 ورځې دمخه یو افغان ملګري په فیسبوک پاڼه مسیج راته کړی، غوښتل چې د یوټیوب چینل خلاص کړي. ډېر ښه مجلس مې پر وکړ، ډېر ښه آیډیا مې درلوده. پر دې مې بحث وکړی چې ته باید 1000 سبسکرایبره ولرې او 4000 واچ ټایم په تېر یوه کال کې ولرې چې ته د مونیټایزیشن پروګرام ته قبول سې. نو ټول زه ویډیوګانې پورته کولو شروع کوم، بیا به بحث پر کوو. نو د 10 ورځې څخه 3 ورځې تېرې وې چې د بیرته مسیج راته وکړ او سکرین شاټ یې راواستوی چې دی د یوټیوب مونیټایزیشن پروګرام ته قبول سوی. هم یې واچ ټایم پوره کړی، هم یې سبسکرایبر پوره کړي. نو بیا مې بحث پر وکړ، د مسلمان د یوټیوب د الګاریتم کرک کړی او داسې تخنیک زده کړی و چې په ډېر کم وخت کې یو څوک کولی شي د یوټیوب څخه پیسې وګټي. بیا بحث ته په پای کې راځم چې د څو پیسې ځینې ګټلې او څو ځینې ګټي. خو یو شي ته مو فکر یې چې په پیسو د یوټیوب سبسکرایبر یا واچ ټایم هېڅکله رانه نیسئ. اول کې دا د یوټیوب د قوانینو خلاف ده. دوم کې دا اصلي خلک نه دي، دا باتس دي. که یې اصلي خلک هم دا د بل ملک دي چې بیخي ستا په ملک کې نه دي، ستا په ژبه نه پوهېږي. که بیخي ته دا وایې چې یا زما چینل د افغانستان دی، دا خلک د افغانستان دي، هغه به بیا هېڅ فیسبوک یا یوټیوب ته لاګین کېږي نه، او یا به هغه د کرکټ مینهوال او ستا چینل به د ټکنالوژي اړوند دي. نو اصلي کیسې ته بیرته راځو. دغه نفر چې دغه یوټیوب الګاریتم یې کرک کړی، دغه په $100 کرک کړی. مسلمان یو چا ته پیسې ورکړي چې هغه سبسکرایبر ورته رانیولی دی او هغه واچ ټایم ورته پوره کړی، نو دی خورا خوشحاله و. د هغه څخه 4 ورځې تېرې نه وې چې د یوټیوب څخه د کمیونټي ګایډلاین سټرایک خوړلی و او پیسې هم پر بندې سوي وې او د 2-3 نور ویډیوګانې پورته کړي وې چې 0 ویوز یې هم درلوده. نو د یوټیوب څخه داسې په اسانه پیسې نه ګټل کېږي. یوټیوب ته باید ته په دوامداره توګه ویډیوګانې پورته کړې. باید ستا خپلې ویډیوګانې که ستا خپلې هم نه د ای آی څخه جوړې سوي باید د یوټیوب د قوانینو خلاف نه وي. ښه والی به څه وي که ته خپله شروع کړې. یو خو به د دې مهارت زده کړې چې ته څنګه یو ویډیو ایډیټ کړې، یو ویډیو ته ښه ټایټل یا تمبنیل انتخاب، د هغه سربیره به ته د خبرو کولو مهارت هم زده کړې. یو څه تکلیف وکړئ، زحمت وکړئ 2 میاشتې. زه په دې باوري یم 2 میاشتې وروسته به تاسې خامخا د یوټیوب څخه پیسې ګټئ. ځینې خلک به بیا دا وایي چې په افغانستان کې د یوټیوب څخه پیسې نه ګټل کېږي. ډېر خلک دي چې د هغه ټایم لاره پیدا کړې، یا ملګری یا دوست یا قریب د افغانستان د باندې او نور شرکتونو سره قراردادونه کوي چې 100% ځینې اخلي او دغه کار ورته کوي.